آیا دوی وایي چې پیغمبر دا کتاب لزان په دروغ جوړ کړی دی؟ وایه ښه که داسې ده نو د ده په څېر لس صورتونه په دروغو جوړ کړي راوړئ او له الله نه پرته نور چې هر څوک ستاسې معبودان دي هغوی که د مرستې لپاره رابللی شئ نو راویې بلئ که تاسې د دوی په معبود ګڼلو کې رښتیني یاست. اوس که هغوی یعنې ستاسې معبودان ستاسې مرستې ته نه رسیږي نو وپوهیږئ چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی او دا چې له الله نه پرته کوم بل حقیقي معبود نشته. نو آیا تاسې د دې حق په وړاندې د اطاعت سر ښکته کوئ؟ کوم خلک چې یوازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي وي د هغو کړو وړو ټوله میوه موږ هم دلته ورکوو او په دې کې له هغو سره هیڅ کمی نه کیږي. خو په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اوره پرته نور څه نشته. هلته به معلومه شي چې څه چې هغوی په دنیا کې کړي دي هغه ټول خاورې ری شول او اوس د هغو ټول کړه وړه محض باطل دي.